مولا کور د یو شک دی کوټنۍ دی ګڼې ګڼې د همه او رب خالق دی نو ورته چې لیونیه جنت څه دی وایي مولا ستا جنت پیتي ده او زما جنت وصال دی یو خمار دی او مسله وصال د چا وصال د الله وصال نو بیا ورته چې لیونیه چې مونځ څه دی ګوره تاسو د مونځ ډیفینیشن په کوم انداز باندې هغه دا اوس د غني خان هغه ځانګړی انداز دی که نه لیونیه چې مونځ څه دی وي مولا خورې ښکلول دي د جانان کوڅې ته تلل دي او د امید ارمان کېدل دي صحیح وایي لیونیه سجده څه ده وایي مولا ځان خورې کول دي د مستۍ د ګلو هار د یاد خپو کې اچول دي واه بالکل د خپل ذات نفي کول خپل ځان ختمول نو الله به ستا اپروچ هغه کوي ته بالکل خپل ځان ختم کړي او ستا د ذات نفي وشي او هر طرف ته ته الله تعالی او د الله تعالی هغه دغه ښکاري نو دغه د عشق حقیقي او د عشق مجازي هغه فرق چې بیا خو دا ده چې هغې کې لومړي کوشش خو دغه چې داسې ډایرکټ خو نه رسي خو په یو دغه باندې واسطه باندې وي هغه به اول به ای دپاره ضروري دی چې تاسو څه ووینئ او د هغې نه چې کوم دی ته دغه شي او بیا رو 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 چې کوم دی نو په هغې لاین باندې چې کوم دی نو بیا عشق حقیقي ته بیا هغه رسېدل کېږي د غني د مرګ تصور بالکل د مسلمان د مرګ تصور دی زه تا ته وښیم غني د غني مطالعه پکار ده په دې انداز باندې چې غني یو بهترین مسلمان و د مسلمان د مرګ تصور دا دی چې دی جانان سره ملاقات کېږي الله سره ملاقات کېږي د الله سره د ملاقات لاره در اصل د مرګ لاره ده او ته د مرګ او ژوند کې نه زمونږ په ژوند کې څه شته نه زمونږ په مرګ کې څه شته مرګ هم د الله په خوښه دی ژوند هم د الله په خوښه دی دې ته هغه مونږ د هغه غلامان یو د الله پاک بندګان یو او بنده کار دا دی د غلام کار دا دی چې څه آقا وایي هغه وکړي خپله خوښه نه کوي نو د مسلمان کار دا دی چې هغه څه وکړي څه چې الله غواړي او چونکې په پښتو کې او په اسلام کې هیڅ فرق نشته نو د غني هغه خپل جذبات او دغه چې کوم دي احساسات چې کوم دي در اصل هغه پښتني او سوچه اسلامي دغه دي روایات دي او د هغه د معاشرې کوم کتنه چې کومه کوي او د هغې نه چې کوم احساسات را برسېره کېږي او جذبات را برسېره کېږي د غني شاعري د هغې یوه هنداره ده یوه نمونه ده نو مرګ چې کوم دی د غني دپاره د خوشحالۍ خبره په دې باندې ده بلکل بلکې هغې خپل دغه کې هم وایي شعر کې هم وایي چې نه منم نه منم یاره مرګ انجام د هستی نه دی خلاصېدل شراب په جام کې اختتام د مستی نه دی چې ماښام د کومې شپې وي نو د هغې سبا هم وي چې تیاره وي رڼا هم وي چې رڼا وي تیاره هم وي که یو نه وي بل هم نه وي او که وي نو وي به دواړه دې دریاب له چېرته شته دی لرې بله یوه غاړه نو دا جدلیاتي تضاد خو په دنیا کې روان دی ډایلکټیکل میټریالیزم چې کوم دی که نه چې هغه خو روان دی که نه نو هغه چې ژوند وي نو مرګ به خامخا وي غني میټریلیسټک نو دا راته ګورې یعنی جدلیاتي فینامنا یو شی دی لیکن غني میټریلیسټک نو غني یو صوفي و د صوفي د دارومدار چې کوم دی هغه په مینه او په مینه حقیقي باندې په دنیاوي مینه نه دنیاوي مینه میټریلیسټک مینه ده او صوفیانه مینه چې کوم دی نو هغه ان میټریلیسټک دا د کتاب نوم جنت د غني جنت ایښی دی د غني دا جنت چې ته د نورو خلکو د جنت نه بل شان دی یعنی یو خبره را یاده شونه چې وی کوم یو د اجمل خټک جنت دی اجمل خټک یو نه جنت او هغه هم ډېر ښه لیکلی نو هغه اخر کې وایي چې یو مولا نه مې تپوس وکړ هغه چې مولا صاحب جنت څه ته وایي خو هغه اخر کې وایي چې ما د ګریوان کې زما د زړه چې کوم دی د سر رابار کو ما ورته چې لیونیه ته پکې څه وایې نو د هغې هغه نثر کې زه وایم شعرونه نه یم وایي چې په خپل کور کې خپل اختیار جنت دی او د دې اختیار د حاصلولو دپاره که نار وي نو نار جنت دی او که دار وي نو دار جنت دی دا خو د اجمل جنت دی که نه د غني جنت او د اجمل جنت کې څه فرق شته خټک صاحب خو چې شاعري کړې ده نه هغه خو یعنې هغه انقلابي او سیاسي دغه باندې ده که نه نو هغې کې لکه دغه د اختیار خبره چې تاسو وکړه هغه دغې طرف ته مې اشاره ده چې په خپله پوښتنیز ځمکه باندې اختیار او دغه
خو دلته کې خبره د غني د جنت چې کومه ده نو د غني جنت هغه جنت دی چې هغه وایي چې زما جنت چې کوم دی نو هغه د هورو او د غلمانو او د شاتو د پیو ولی نه دي بلکې جانان تتلل او د جانان مینه حاصلول د جانان په عشق کې کامیابېدل او هغه ته رسېدل په خپله جنت دی چې زه هغه ووینم دا په خپله جنت دی لکه هغې کې هغه څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې هغه وایي چې لیونیه ډیفینیشن یې کړی دی لیونیه جنت څه دی مولا ستا جنت پیتي ده حلوا ده فرني ده او زما جنت وصال دی چا وصال دی دا ابدي دلدار نو هغه د هغه جنت چې کوم دی د غني جنت هغه د هورو او د غلمانو او د دغې څیزونو هغه لالچ او تمه نه ده بلکې هغه وایي چې لکه زما جنت چې کوم دی لکه د مولا د جنت په شان دا نه چې هغه د هورو د غلمانو او د شاتو د پیو د ولو په شان یا نیم پیرس او نیم تهران دی نه زما جنت چې کوم دی نو هغې د الله تعالی هغه مینه او هغه خوشحالي حاصلول دي هغه ته ورتګ چې کوم دی نو دا جنت دی چونکې د جنت خبره ده او د عقیدې خبره ده جنت یو خو هغه جنت دی کوم چې هغه موږ ته قرآن او په احادیثو کې د الله او د الله د رسول نه خبره راسېدلې ده او هغه زموږ مرام دی چې د ژوند اختتام چې کوم دی د حساب کتاب نه پس د مسلمان لپاره جنت دی یو جنت سمبالیک دی چې د هغه یعنی اشارتن او کنایتن جنت دی نو جنت د خوشحالی مسکن ته وایي بالکل جی اوس یو هغه چتې چې نیولې شوی او هغه ته دا وایي چې هغه چې زما خپل وطن یادېږي بار چې خپل وطن کشمیر دی او چې ښکاري پرېښود ته وایي ما پرېږده ته یو نوړی نه یم ستا که دې پرېښومه نو هغه چې وکته نو د هغه په یو ډکي باندې په دغه کې د سیند په غاړه باندې یو اونې په یو ډکي کېناستو او هغه به چې هوا راغله نو سره د ده به دغه کېدو خو دا د ده جنتو دا د ده خاوره وه دا د ده کورو دا د ده وطنو نو یو جنت د الله پاک د قرآن او د حدیث مطابق جنت دی یو جنت چې کوم دی هغه د هغې زمونږ دپاره لکه زما او ستا دپاره جنت دا دی چې مونږ اوس په دې غني خان باندې خبرې کوو ته د غني شارح او وکیل او زه په غني مین یم نو زمونږ د غني ذکر چې راشي نو دا زمونږ جنت دی مطلب خوشحالی بالکل خوشحالی دغه ده دا جنت د غني جنت خو هم تا ووی او دا ستا د جنت باره کې څه خیال دی زمام دغه خیال دی کوم چې د غني خان دی د غني خان د جنت سره زه اتفاق ځکه کوم چې هغه لکه د هغه کوم خیال چې کوم دی نه هغه هم دغه دی که نه هغه وایي چې لکه زه یعنې مینه غواړم حقیقي مینه نو چې حقیقي مینه کله تاسو ته میلو شي لکه زه بېتاب صاحب سره مینه کوم او زه بېتاب صاحب له ورشم نه به ماله چیم راوړي یا به ماله میټۍ م راوړي نو هغه ماله هسې م راکوي خو لکه زما که په زړه کې دا وي چې نه زه بېتاب صاحب له ورځم نو دغه جدا خبره ده او کنه زما مطلب په هغه چی او مټۍ کې وي نو هغه بیا نو دغه د غني دغه دی چې هغه ماله به هسې م راکوي د جنت خوشحالۍ لکه څنګه چې تاسو ووې زمونږ په حیثیت مسلمان هغه زمونږ عقیده ده مونږ ته به دغه هورې غلمان او دا کم د شاتو د پیو ولي چې کوم دي د الله تعالی طرف نه چې کوم انعامات او اکرامات دي هغه مونږ ته میلاویږي په حیثیت مسلمان انشاءالله خو چې زمونږ په زړه کې هغه اصلي مینه وي ځکه په هغه بل ځای کې ورته هغه غني خان وایي د دې جواب بس تاسو له په شعر کې درکړم چې ما ته هورې غلمان مه سنډوه بس دی په والله که بې له تا مې بچا کار شي صحیح او ستا د مرګه نه یېرېږم پښتون یم خو مې تش ژوندونه خوښ یم مرګ ته قادر دا ګوره دا د غني خان دا ما ته هورې غلمان مه سنډوه بس دی او بله په والله که بې له تا مې بچا کار شي نو د مسلمان په حیث د غني دې جذبې ته اوس وګوره دا به د دین په رڼا کې دې جذبې ته خیال وکړو د غني دا جذب چې د مسلمان د مقصد دپاره د مسلمان واحد مقصد دا دی چې الله پاک رضا شي د هغه چې څه کوي اعمال کوي نو هغه د الله د رضا دپاره کوي د جنت دپاره یې نه کوي جنت چې کوم دی دا څه کمپنسیشن نه دی د مسلمان کار دا دی چې هغه دا یو انعام دی د الله پاک ځکه چې څوک ښه کار وکړي نو انعام ورکول پکار دي په سکولونو کې په کالجونو کې کوم طالب علم چې ډېرې نمبرې والي او فسټ راشي هغه له انعام ورکېږي نو دا یو انعام دی د آخري ژوند چې څوک د الله په رضا باندې عمل وکړي په دې دغه کې دنیا کې نو هغه له به انعام ورکوي هغه انعام نوم جنت دی او چونکې زمونږ دپاره دا دی چې جنت سي چې هغې کې هورې وي په هغې کې غلمان وي په هغې کې د پیو د شاتو نعمتونه د الله پاک نو د الله پاک ټول نعمتونه چې کوم دی په جنت کې به موجود دي او غني خان
د دې لپاره د الله عبادت نه کوي. غني خان د الله عبادت د دې لپاره کوي چې الله رضا شي. همدغه خبره وه چې کنه وختي چې ما تاسو ته وویل د بېباکۍ را تاسو چې تا ټکي استعمال که بېباکه نو بېباکه ما په دې چې که تاسو اوس د دې نظم کې دی وګورئ که نه جي نو د ده د انداز دا اوس دومره زبردست انداز دومره ځانګړی دومره ځان ته یو منفرد انداز که نه چې هغوی سر کې وایي چې سترګو د جانان کې زما ښکلي اوس جانان څوک دی؟ جانان خو د خدای دی که نه